عزتمندو مسلمانانو ورونو دا شپاړلسمه وظیفه ده چې مونږ تاسو له درکو او دا وظیفه د حسبي ربي مربي دا تاسو شروع کړئ. الله جل شانه به ورسره ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله جل شانه به ورسره ستاسو جایز حاجتونه دا به پوره کړي. په دې وظیفه باندې ځان پوه کړئ تر اخره پورې زمونږ دا بیان واورئ چې په دې وظیفه باندې پوه شئ او په صحیح طریقې سره وظیفه شروع کړئ نو الله جل شانه به ورسره ستاسو ټول مشکلات ختم کړي. او زه ستاسو نه یو تپوس کول غواړم او دا تپوس به زه هره ورځ ستاسو نه کومه هغه دا دی چې تاسو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نن څومره درود شریف وویله په کمنټ کې ووایئ. الحمدلله زه هر ورځ 2000 درود شریف په نبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې واما. عزتمند ورونو هر ورځ په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر درود شریف وایي. ان شاء الله نبی علیه الصلاۃ والسلام به زموږ د ټولو شفاعت کوي. راځو وظیفې طرف ته د حسبي ربي مربي دا وظیفه دا به مونږ سټیم کو. نو عزتمند ورونو د موز نه پس بکینه د سحر د موز نه پس کوي یا د ماسوتن د موز نه پس کوي. دا دوه ټیمونه د خپل ټیمونه دي د نورو ټیمونو کې هم کول شي. خدای خپل ټیمونه دي د سحر د موز نه پس یا د ماسوتن د موز نه پس کوي. التحیات باندې بکینه نو درې پیری بتاسو د موز درود شریف وایي. د موز درود شریف درې پیری به وایي. بیا بتاسو حسبي ربي مربي 313 مرتبه دا بتاسو وایي. 314 پیری په اخره کې بیا بتاسو د موز درود شریف دا به درې پیری وایي. نو دې سر بساسو وظیفه دا به پوره شي او دا به تر هغه وخت پورې کوي دا وظیفه چې تر څو پورې احساسو حاجتونه دا پوره شوي ني. نو زما عزتمند ورونو اوله دا چې په اخره کې بیا تاسو به دوا غواړئ نو د دوا نه مخکې به درود شریف ووایئ او چې کله دوا تاسو پوره شوه په اخره کې بیا به تاسو نموز درود شریف ووایئ. ګورئ چې د کمې دوا نه مخکې او وروستو درود شریف وویل شي هغه دوا دا الله جل شانه نه رد کوي. الله جل شانه دغه دوا دا قبلې عزتمند ورونو نورې دواګان چې مونږ وکړو او چې درود شریف وسر اونویل شي مخکې وروستو دغه دوا دا د اسمان او د ځمکې ترمنځ ځوړندې دا په بره باندې نه ځي خو چې کله تینا درود شریف مخکې او وروستو وویل شو دغه دوا دا عرش ته رسي. الله جل شانه دغه دوا دا قبلې ان شاء الله په دې چینل کې وتا سوتا نور وظایف هم ملاويږي. زمونږ دا بیان دا چې لایک او زمونږ دا چینل زمونږ دا وظایف د خپل نور رونو بیگانو سره او مخکې باندې شیر کوي چې دغه هم پیدا وشي.